الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د فقه أكبر كتاب څخه نن موږ اتم درس وایو. په اتم درس کې د اهل سنت والجماعت هغه پات علامه او عقیده بیانوو. اول عقیده د اهل سنت والجماعت، دوهمه، درېمه، څلورمه او پنځمه دا مو په اووم درس کې تشریح کړې وه چې اهل سنت والجماعت هغه فرقه او ډله ده چې د رسول علیه الصلاة والسلام په امت کې هغه نجات موندونکې هغه جنتي ډله ده او هغه خپل ځان ته عقاید او علامې لري. د اهل سنت والجماعت د عقیدې څخه چې هر څوک واوښتي هغه په ګمراه ډله کې دی، هغه د جهنمیانو په ډله کې راځي. الله جل وعلا شانه دې موږ او تاسو ورڅخه وساتي. نو د اهل سنت والجماعت شپږمه عقیده څه شته؟ شپږمه عقیده د اهل سنت والجماعت دا ده: ولا نقول موږ نه وایو ان المؤمن چې مؤمن لا یغضره دته ضرر نه رسي الذنوب ګناهونه. د اهل سنت والجماعت د دوی دا عقیده ده، زموږ دا عقیده ده د قرآن او حدیث څخه اخیستل سوې چې مؤمن که ګناهونه وکړي دا ګناهونه مؤمن ته ضرر او تاوان رسوي. یوه ډله د باطلو ډلو څخه داسې وه په تېره زمانو کې داسې یو ډله پیدا سول. هغوی ویله وایي د کفر تر څنګ که کافر لمونځ کوي دا لمونځ کافر ته ګټه نسي رسولی، که کافر حج کوي دا کافر ته حج ګټه نسي رسولی. نو لکه څنګه د کفر تر څنګ نیکي ګټه نسي رسولی، همدا ډول که یو څوک مؤمن وي ایمان ولري د ایمان تر څنګ ګناهونه ضرر نسي رسولی. داسې یو غلطه مفکوره او عقیده یې خپره کړله. نو اهل سنت والجماعت دا وایي چې مؤمن ته ګناهونه ضرر رسوي. موږ داسې نه وایو چې ضرر نه ورته رسوي، بلکې که مؤمن ګناه وکړله دا ګناه و مؤمن ته ضرر او تاوان رسوي. دا یې شپږمه عقیده. اوومه عقیده د اهل سنت والجماعت: ولا نقول موږ نه وایو انه لا يدخل النار چې دا مؤمن دوزخ ته نه داخلیږي. موږ داسې نه وایو، بلکې که مؤمن ګناهونه وکړله، که یو مؤمن وي ګناهونه یې وکړله، کېدلی شي د ایمان تر څنګ د دې ګناهو په خاطر باندې دی دوزخ ته داخل کړل شي. موږ داسې نه وایو چې مؤمن که چا مازې کلمه وویله بل نو که ګناهونه کوي، که نارواوې کوي، که د خلکو حقوق خوري، که ظلمونه کوي، نو نه دته دا ګناه تاوان رسوي او نه دی دوزخ ته داخلیږي. مؤمن د دوزخ څخه خلاص دی. داسې موږ بالکل نه وایو. او دا رنګه که ته راته ووایه چې یا نو که مؤمن وي کلمه یې ویل ایمان یې ویل نو دی به دوزخ ته داخلیږي، په دوزخ کې به یا داسې هم نه ده. اتمه عقیده داسې ده: ولا نقول موږ نه وایو چې انه یخلد دی به همیشه وي فیها په دې دوزخ کې. او همیشه والی به نه، ایمان دی د دوزخ څخه راګرځوي، همیشه دی په دوزخ کې نسي پاته کېدلی. په هغه صورت کې که دی فاسق او ګناهګار و د خپلو ګناه په اندازه باندې کېدای شي دی دوزخ ته ولاړ سي، خو همیشه به نه یې پکښې کې. دا دوزخ ته داخلېدل دا د ګناهو کار دی او په دوزخ کې همیشه والی دا د کفر کار دی. یعنی که کفر داسې یو شی دی چې سړی په دوزخ کې همیشه پاته کوي، ګناه بیا داسې شی ده چې دوزخ ته خو څوک داخلیږي ورباندې خو همیشه به ورپشت کې نه وي. ولا نقول موږ نه وایو چې انه دا مؤمن یخلد همیشه به وي فیها په دې دوزخ کې. و ان کان فاسقا که څه هم دی فاسق وي، که څوم فاسق وي دوزخ ته به ولاړ سي، په دوزخ کې به وي خو همیشه به هلته نه پاته کېږي. په دې شرط بعد ان یخرج وروسته د دې چې دی ووځي من الدنیا مؤمنا، چې د دنیا څخه د ایمان په حالت کې ووتی ګناهګار و په دوزخ کې به وي خو همیشه په دوزخ کې نه پاته کېږي. او نهمه عقیده دا ده د اهل سنت والجماعت: ولا نقول موږ داسې نه وایو حسناتنا چې نیکۍ زموږ مقبولتون قبولې دي. موږ داسې نه وایو چې موږ د لمونځ وکړي بس دا قبول سو، سل په سل کې بس زما دغه لمانځه اجر پر الله لازم سو. که ما روژه ونیوله دا زما روژه بس قبوله سوله او دغه قبولیت او پر لازم دی پر الله تعالی به ماته د دې بدله راکوي. موږ داسې نه وایو چې زموږ نیکۍ څونه عبادات او نیکۍ چې کوو دا مقبول دي، بلکې داسې نه وایو. وسیئاتنا او زموږ بدۍ مغفورتون بخښل سوي دي. موږ داسې عقیده نه لرو. دا غلطه عقیده ده که څوک وایي چې زما ټولې نیکۍ قبلیږي او زما ټولې بدۍ رژیږي. داسې عقیده نه لرو.
لسمه عقیده د اهل سنت والجماعت چې دا په اصل کې د هغه نهمې عقیدې تفصیل دی. ونقول موږ وایو من عمل چا چې عمل وکړي عملا حسنا، ښه کار یې وکړي، نیکي یې وکړي، عبادت یې وکړي، بجمیع شرائطها د خپلو ټولو شرطو سره. نیکیانې او عبادات دا د ځان سره خورا ډېر شرطونه لري. مثلا لمونځ دی، لمونځ یو نیکي او عبادت دی، دا لمونځ خورا ډېر شرطونه لري. د رسول علیه الصلاة والسلام د سنت مطابق یې نیکیانې وکړلې، د سنت مطابق یې لمونځونه وکړل، د سنت مطابق یې هغه عبادتونه ترسره کړل. خالیتا دغه نیکي خالي وه عن العیوب د عیوبو څخه، المفسده هغه فاسدونکې. نیکي یې وکړله، ښه نیکي یې وکړله او ښه عبادتونه یې وکړله، ټول شرطونه یې هم برابر وه چې کوم شرطونه شریعت ورته ایښي دي. تر ټولو غټ شرط د هغه نیکۍ دپاره هغه د رسول علیه الصلاة والسلام پر طریقه دی. که هر عبادت د رسول علیه الصلاة والسلام د طریقې څخه جلا وي، هغه عبادت و الله تعالی ته د قبول وړ نه دی. نو د ټولو شرطو سره یو سړي نیکي وکړله، هغه شرطونه چې شریعت ورته ایښي وه هغه یې هم پر ځای کړله، او هغه عیبونه چې هغه فاسدونکي وه د دې عبادت، د هغه عیبو څخه خالي و د نیک عمل. ولم یبطلها او بیا د خپل نیکیانې باطل نه کړلې. کله کله داسې کېږي چې یو سړي ډېر عبادتونه کړي، نیکۍ یې کړي او د سنتو مطابق یې کړي او د شرایطو مطابق یې کړي وي، خو بیا یو وخت د څخه داسې خبرې وسي، داسې الفاظ ووایي، داسې کارونه وکړي چې د هغه کارو په واسطه باندې د ټولې نیکۍ حبط سي، خراب سي، باطل سي، له منځه ولاړ سي. حتی یخرج نو د دانې عملونه وکړ د ټولو شرایطو سره، د هغه عیبو څخه د فاسد عیبو څخه خالي وه او باطل یې هم نه کړل. حتی یخرج من الدنیا مؤمنا، په داسې حال کې چې دی د دنیا څخه د ایمان په حالت کې ووتی، نیکیانې یې کړي دي، د بدۍ څخه ځان ساتلی دی او د خپلې نیکۍ یې باطلې کړي نه دي، او بیا هم دی د ایمان سره د دنیا څخه ووتی. نو فإن الله تعالی بې له شک الله جل وعلا شانه لا یضیعها، دا د ده نیکۍ نه ضایع کوي، بل یقبلها بلکې د ده څخه قبل، بل یقبلها منه بلکې د ده څخه الله تعالی قبلي، ویصیبه علیها او پر دغه کارو باندې ده ته بیا ثواب ورکوي. وما کان من السیئات او هغه بدۍ چې دي، که د یو چا څخه بدۍ وسولې، بدیانې کولې، دون الشرک والکفر، ما سوا د شرک او کفر څخه. شرک و کفر دا الله تعالی جل وعلا شانه شرک و کفر نه بخشي. هغه کفر چې هغه د اسلام د دایرې څخه څوک باسي، د اسلامي احکامو څخه انکار وي او ډېر ډولونه لري. نو کفر او شرک که د چا څخه وسو الله یې نه بخشي. کافر او مشرک په ورځ د قیامت بخښنه لري، و په دې دنیا کې چانس لري چې توبه وباسي. که چا بدیانې وکړلې ما سوا د شرک او کفر څخه، ولم یتب عنها صاحبها، او بیا دغه د بدۍ کوونکی چې د کفر او شرک څخه علاوه نورې بدیانې دي، غټ غټ ګناهونه دي، دا بدیانې وکړلې، ولم یتب عنها صاحبها، او بیا یې توبه هم ونه کړل دغه ګناه کوونکي، حتی مات بیا مړ سو مؤمنا د ایمان په حالت کې. مؤمن و غټ غټ ګناوې کړې وې، توبه یې نه وکړلې، مړ سو. نو فانه فی مشیئة الله تعالی، دغه مؤمن، دغه کس، دغه ګناهګاره مؤمن، دا د الله تعالی جل جلاله په اراده کې دي. که خوښه سوله بخښه به ورته وکړي او که خوښه سوله عذاب به ورکړي. د هیچا په حق کې موږ دا فیصله نسو کولی، د عام مؤمنانو په حق کې داسې فیصله نسو کولی چې پلانی د شک وتلی جنتي دی یا پلانی د شک وتلی یا یقیني دوزخي دی. دا چې څوک دوزخي دی څوک جنتي دی، دا د الله تعالی جل وعلا شانه په خوښه کې دي چې چاته عذاب ورکوي او چاته ان شاء عذب و ان شاء غفر. که خوښه سوله عذاب به ورکړي او که خوښه سوله بخښه به ورته وکړي. په دا د هغه مؤمن په حالت په شان کې دا خبره موږ کوو چې هغه ګناوې کړي، ګناهونه ورڅخه سوي وي، د شرک او کفر څخه پرته نور ګناهونه، کبیره لوی لوی ګناهونه ځینې سوي وي، او بیا هم دی توبه ونه کاږي، په دغه حالت کې په دا ګناه کې دی مړ سي. نو د ده په باره کې د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده، کیدای سي الله تعالی جل وعلا شانه ده ته عذاب ورکړي او کیدای سي چې بخشش ورته وکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.